بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو مسلمانانو، دغه منیر شاکر پر رابطه باندې مونږ کلیپونه کول بیا څه موده د څه عوارضو په بنا باندې زمونږ دا پروګرام بند شوی و. لله الحمد یو ځل بیا مونږ دې میدان ته راووتو. ما ته بعضې ملګرو ویل چې بنوري ټاون والا د کراچۍ علماو د ده په خلاف د کفر او د زندقت فتوه صادره کړې ده چې هغه د عالم اسلام په سطح اوچت علما دي. نو دا فتوا بالکل قابل قبول ده. د ده په رابطه باندې ما د دې کم علمۍ او کم عمرۍ سره مخکې نه لا ویلي چې دا سړی کافر او زندیق دی او د اسلام د دایرې نه خارج دی، او ما د ځانه نه ویلي. الله سبحانه وتعالی په کتاب باندې مې حوالې ورکړې وې، خو چونکې علما هغه علما چې هغه مستند علمای په ټولنه کې او خلق اغله د اعتماد په نظر ګوري، لکه بنوري ټاون والا علما شو یا نور داسې علما، د هغوی متفقه فیصله چې کله صادره شي نو د مسلمانانو اطمینان قلبي پې وشي. ګنې د علماو نه قطع نظر د داسې ارزالو په باره کې قرآن کریم خپله په صریحي الفاظو سره د کفر الفاظ راوړي دي. یعنی مطلب دا مسلمانانو هر هغه شخص چې د دین د شرایعو او د دین د شعایرو پورې رشخنه او مسخره وکړي، تحکم او استهزاء وکړي، ټوکه وکړي، دا سړي ته الله کافر ویلی دی. د قرآن کریم څو آیاتونه درته ویم. کوم ځای کې چې الله کافر ویلي هغه چاله ویلي چې چا د دین پورې ټوکه کړي، د اهل دین پورې کړي، صحابو پورې، علماو پورې، مانځه پورې، او دی سړي دا ټولې وکړي. دی د مانځه د هیئت پورې رشخن وی ټوکه کوي. دی د اذان پیښې کړي دي لکه یهودو به چې کولې. بلال صاحب بازان کو، یهودو به پیښې کولې. دی د صلات تسبیح پورې رشخن کړي، حتی چې د دواړو جهانو سردار مبارک پورې رشخن والی چې غار حرا نه راغی. حدیث کې خو صرف دومره راغلی چې په ما باندې یو تبه راله، دی هغه رشخن کوي، هغه ځان هم رپوي چې داسې داسې کیفیت پرې راغی. وی بیا رسول الله کور ته راغه، تبه یې شوه. بیبي ته یې وویل چې څه کیسه رپېدم، تبه یې م وه. ویې چې هله کمبل را باندې واچوه، پته نشته داسې څه پته نبوت پته. بیا هغې بوتله یو پیر ته، راهب ته، لار جوړېدلې ته ګورې. دی هغه رشخن کوي، هغه ځان هم رپوي چې داسې داسې کیفیت پرې راغی. نو دغه کیفیت چې دی ادا کوي، په دې باندې دا کافر دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کیفیت یې ادا کړی دی. ګورئ کوم ځای کې چې د دین د شعایرو پورې ټوکه شوې ده، الله رب العزت هلته په دغه شخص باندې او په اشخاصو باندې د کفر فتوه لګولې، الله پې لګولې. الله په سوره توبه کې فرمایي ولئن سألتهم لیقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله وآیاته ورسله کنتم تستهزئون. کله چې د منافقین نه پوښتنه وکړي چې صحابو پورې ولې به دې ردي ویلې، ولا دوی وایي موږ ټوکې کولې، هسې لوبه جوړوله، ګپ شپ میشتو. الله ورته وایي ته ورته ووایه پیغمبره، د الله او د الله د رسول او د آیاتونو پورې ټوکې کوئ، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. عذر مه کوئ، بانې مه کوئ. په دغه ټوکه او رشخن سره تاسې کافران شوي وروسته دغه ایمان نه. منافقینو کې خو مخکې نه ایمان نه و، خو یعنې ظاهري ایمان چې درکې و، باطن کې خو ایمان نه و. هغه ظاهري ایمان چې و او دا ټوکې هم د صحابو پورې وکړي، د علماو پورې وکړي، د اهل دینو پورې وکړي، نو قد کفرتم بعد ایمانکم. هغه شته ظاهري ایمان نه وروسته بیخي کافران شو. الله فتوا ورکړه. د بنوري ټاون علماو فتوا دا د الله فتوا ده. که هغوی ورم نه کړي، الله فتوا ورکړي. څوک چې د قرآن کریم سره رابطه لري، دا آیات د سورت توبه کې ولولي. ګوره بیا درته وایم ولئن سألتهم لیقولن انما كنا نخوض ونلعب. موږ ټوکې کولې، مسخرې م کولې. نو الله ورته وایي بالله وآیاته ورسله کنتم تستهزئون. الله او د الله آیاتونه او رسولانو پورې استهزاء کوئ. دې د رسول الله مبارک پورې استهزاء کړې ده، دې د مانځه پورې دې رزیل استهزاء کړې. نو الله ورته لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. نو قد کفرتم، ګوره د کفر فتوا چا ولګوله؟ علما ولګوله که الله ولګوله؟ اوس دلته دوه مقدمې دي. یو دا که څوک انکار کوي چې نه دې ټوکه نه ده کړې مانځه پورې او صلات تسبیح پورې، د زکات پورې، د حج پورې رشخن نه دی کړی، دا او داسه پورې، حتی دومره جکې والي دي چې زه به امریکې له ویم چې اوبه راولېږه او غوړي پکې چې استنجا کوي، بېادبي دې ډېره ډېره معافي. هغه خپل چې کوم کارونه کړي د هغې هغه تعبیر یې کړی دی.
د لعین رجیم. نو د استنجا پوری رشخن والی هغه مسحه چې بخاري شریف کې د دواړو جهانو سردار مبارک کومه مسحه کړې نو د دې رشخن والی چې کش او کش داسې کړي دي نو الله وایي قد کفرتم بعد ایمانکم. نو دا سړی خارج از ایمان دی، دې ته څنګه څوک موحد وي؟ دا ملحد دی. موحد کې چې واو په لام بدل کې ملحد شو. نو اکثره خلک ځان له موحد وایي، هغه اصل کې ملحد. ملحد معنا د الله آیاتونه کجروي کول او بل طرف ته آیاتونه اړول. ان الذين یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا. الله وایي څوک چې زمونږ آیاتونه سرچپاړی مانه پټ نه دي. نو ګوره یو فتوا د الله پاک فتوا په دې سړي باندې دا شوه. بل ځای کې چې چا د اذان پورې رشخن کړی، چا دین او مانځه پورې رشخن کړی، هغې هم الله کافر وي. نو زمونږ مولیان وایي چې دا ذکر چې دی بالکل د خدای خزانه ده. یاره جی ذکر فکر کوي او ذکر فکر و. بل ځای کې چې چا د اذان پورې رشخن کړی، چا دین او مانځه پورې رشخن کړی، هغې هم الله کافر ویلي. الله پاک فرمایي بل آیات واورئ: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا. اے د ایمان خاوندانو هغه خلک چې ستاسو دین پورې رشخن وی او مسخري کوي دا منیسئ اولیاء په دوستۍ باندې. دا څوک دي؟ الله وایي من الذین کفروا، د هغه کسانو نه چې کافران دي، او من اهل الكتاب او د اهل کتابونه. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا من الذین اوتوا الكتاب والکفار اولیاء. آیات داسې دی هغه کسان چې یهود دي او کفار دي دا په دوستۍ منیسئ. کار یې څه دی؟ اتخذوا دینکم هزوا ولعبا، ستاسو دین پورې ټوکې او رشخن کوي. منځ دین دی که نه دی؟ ای مسلمانانو اودس دین دی که نه دی؟ صلات تسبیح دین دی که نه دی؟ دا الله ذکر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله دا دین دی که نه دی؟ دا په کوم کیفیت سره وي؟ خوله ورانه کې، شکل بدرنګ کې، منحوس او ناولې قواره راواړئ او شکل د بیزو غوندې جوړ کړي او دا رشخن ورپورې وایي. نو الله پاک وایي والکفار اولیاء. ورپسې څه وایي؟ الله ورپسې څه وایي؟ واذا نادیتم الى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون. کله چې تاسې مونځ ته اذان کوئ دوی ورپورې رشخن وایي. نو د اذان هغه رشخنې تاسو بیا راواړوئ کلیپ کې، هغه څه رقم ناولې اواز یې ایستلې ده، خر غوندې اواز رمباړه ایستلې ده د مؤذنینو پورې رشخن والی. الله وایي ذلك بانهم قوم لا يعقلون. نو داسې ارزالو باندې الله د کفر فتوا لګولې او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پیشنګویي کړې. هغه زمونږ د اسلام ستر پیغمبر دی، هغې پیشنګویي کړې ده چې داسې خلک به را پیدا شي چې زما احادیث به نه مني. د حضرت ابو رافع رضی الله عنه حدیث دی، امام احمد، ابو داود، ترمذي او ابن ماجه را نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي لا الفین احدکم متکئا علی اریکته. ای زما امتیانو زه دې په تاسو کې داسې یو سړی ونه ګورم چې تکیه به یې چوکۍ له والي بالخله ښایسته سپنج او ښکلي اوچت عالیشان چوکۍ کې به ناستې قیمتي کې تکیه به یې والي، یعنی مطلب دین دپاره به وینه نه یې توی کړي، قرباني به یې نه ورکړي. صحابه کرامو بدر او هد او حنین او خندق غزاګانې چین او هند او ترکستان له دین ورسو او داسې یو رزیل چې هغې به تکیې والي په چوکۍ کې او سرې کړي به خوري. او څه به وایي؟ یأتیه الامر من امری مما امرت به او نهیت عنه. رسول الله مبارک وایي زما یو خبره به ده ته راورسېږي چې ما کوم امر کړی یا مې کوم شي نه نهی کړی. زما حدیث کې د کوم شي امر راغلی، د کوم شي نهی راغلی، دې رزیل ته به راورسېږي. فیقول دا رزیل به څه وایي؟ دا به وایي لا ادري ما وجدنا فی کتاب الله اتبعناه. زه نه پوهېږم دا حدیث د کوم ځای نه راغی، بس د الله کتاب کې چې څه دي هغه زه منم. نو دې رزیل ملعون ویلی دي چې بس قرآن منم. روایاتو کې هر څه شته. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه د پاسه 1400 کاله مخکې د داسې ارزالو پیشنګویي ورکړې. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اطلاع عن الغیب ده چې د الله د خوا نه ورته وحي شوی او نبی علیه السلام بیان کو چې داسې سړی دی زه ونه ګورم. ګوره نبی علیه السلام د داسې ارزالو هغه کیفیت هم بیان کو چې متکئا علی اریکته، چوکۍ کې به یې تکیې والي بالښتونو له او ډېر ښایسته شکل به یې جوړ کړی او ځان به یې لوکس جوړ کړی، نه به دین باندې قرباني لیدلې، نه به یې پڼې د وینو نه ډکې شوي، نه به یې کفار